بسم الله الرحمن الرحیم. په خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یاستئ. څرنګه چې ماشومانو زده کوونکو ټولو کورنۍ تاسې پوهېږئ یاسته چې د ځینو شرایطو له کبله چې موږ نسو کولی چې مکتبونو ته تګ راتګ وکړو، نو له دې خاطره نن اوسنی ښوونځی چې ده چې څو ستاسو ماشومان بېکاره پاته نه سي. ځینې کوششان جریان کې دي چې تر څو تاسې ته د آنلاین درسونه ورسوي او تاسو استفادې وړ وګرځي. مخکې له دې چې زه خپل درس تاسو ته شروع کړم، نو زه اول دا غواړم چې دا کوم درس زه درکوم، دا درس د اول، دویم او د دریم صنفونو لپاره دی. یعنی کولی شئ اول صنف، دویم صنف او دریم صنف درې واړه صنفونه چې دي له دې نه استفاده وکړئ. مخکې له دې چې درنو لیدونکو او زده کوونکو ماشومانو، تاسو اول خپلې کتابچې د انګلیش کتابچې راوباسئ، ځکه چې د موږ کوم ټاپک یا عنوان یا کوم درس چې زه غواړم ستاسو تدریس کړم هغه چې د انګلیش ده. نو له دې خاطره اول تاسو وینئ دلته له ما سره د انګلیش یوه کتابچه ده ایښې ده. تاسو هم باید ماشومان همداسې د انګلیش یوه کتابچه تاسو سره باید موجوده وي. همداسې کتابچه یعنی 4 خطې باید پکې موجودې وي، تر څو موږ وکولی سو هغه د انګلیش کوم سیسټم چې دی هغه په ښه توګه باندې په زده کړو، یعنې کوم رایټینګ چې دی هغه په ښه طریقه باندې زده کړو. نو اول موږ مجبور یو چې داسې یوه کتابچه واخلو، یعنې داسې خطې ولري. تاسو خو یې وینئ که نه شاګردانو، په ویډیو کې به تاسو ته ښه ښکاري، سم ښه معلومیږي. 4 خطې باید ولري تر څو موږ دې کې خپل خط ولیکو. ماشومان هغې څخه وروسته تاسو باید خطکش راواخلئ، خپلې مارکرې راواخلئ، قلم راواخلئ، پنسل راواخلئ، هر شی چې ده. زه تاسو نه په سره په قلم باندې کار کوم د دې خاطره تر څو تاسې د خپل تر څو ویډیو کې تاسو ته سم ښکاره سي، نو له دې خاطره زه قلم کار کوم. تاسو خپل پنسل راواخلئ، پنسل تراشې کړئ، هغې نه وروسته خپل توش، کلر، مارکر، هر شی چې یې په هغه باندې اول به څه شی کوئ، تاسو به خطکشي کوئ. اول به خطکشي کوئ په مارکر باندې. که چا سره مارکر نه وي هغه کولی سي په خپل رنګو باندې، په کلرس باندې استفاده وکړي. دا ماشومانو تاسو وینئ که نه، ما خطکشي وکړله. اوس راځو مخکې له مخکې چې کله درس شروع کوو یا کوم هغه شروع کوو، هغه کې باید اول څه شی وکړو، ډیټ یعنی تاریخ. تاریخ باید اول ولیکو، نن څوم تاریخ ده، کومه میاشت ده، کومه ورځ ده، هغه هر څه باید دلته ولیکل شي. نن کوم تاریخ ده هغه به تاسو ولیکئ یاسته، کومه میاشت ده هغه به ولیکئ یاستئ، او کومه ورځ ده هغه به هر څه ولیکئ. هغې نه وروسته دلته وینئ ماشومانو سبجیکټ ده. سبجیکټ څه ته ویل کېږي، یعنې کوم مضمون ده. دلته به موږ ولیکو انګلیش، یعنی هر کار چې کوو هغه په ډېر په ترتیب سره کوو تر څو زموږ هم کتابچې او هم ورقې او هم زموږ خط ښایسته راسي. هغې نه وروسته ماشومانو څه کوو، ټاپک لیکو یا عنوان لیکو چې زموږ درس نن څه شی ده. زموږ نن درس چې ده الفابیټس دي، یعنی ABC. ښه ښایسته یې ولیکئ، مارکر در واخلئ، رنګې در واخلئ، هر شی چې تاسو سره یې هغه باندې مناسب شیان چې هغه باندې استفاده وکړئ تر څو ستاسو ورقې ښه ښایسته جوړې سي. راځو موږ باید ماشومانو په دې باندې پوه سو. بیا هم تر ټایمه چې دا درس ده هم د اول صنف، هم د دویم او هم د دریم صنف د ماشومانو شاګردانو لپاره ده، یعنې 3 سرواړه صنفونه کولی شي د دې نه استفاده وکړي. اول باید موږ زده کړو چې ABC څه رقم ته لیکل کېږي. ماشومانو اول لیکو. اول باید په 3 خطو کې، 3 پاسنیو خطو کې، دا وینې 4 خطې دي، 1 2 3 4. نو په دې 4 کې کوم پاسني 3 خطې چې دي په دې کې موږ لیکو، یعنی وګورئ ماشومانو له دې خطې نه، اولې خطې نه شروع داسې تر 3مې خطې پورې که چېرته دا موږ داسې ولیکو نو ماشومانو دا غلط راځي. که چېرته داسې ولیکو دا هم غلط راځي، که چېرته په منځ کې داسې ولیکو دا هم غلط راځي. نو اسانه طریقه مې تاسو ته وښودله، په پاسنۍ 3 خطو کې، څو پاسنۍ 3 خطو کې. سم ورته وګورئ، بیا یې درته تکراروم، څو ځلې درته لیکم، پاسنۍ 3 خطو کې. ګلونو ماشومانو اوس راځو بي ته، چې بي څه رقم ته لیکل کېږي. بي هم پاسنۍ 3 خطو کې، پاسنۍ 3 خطونو کې بي لیکو او بیا سرچپه سی جوړو. وګورئ ماشومانو الف هم ولیکو، اسانه طریقه. الف په 3 خطو کې لیکو، هغې نه وروسته سرچپه سی لیکو، سرچپه سی لیکو په 3 خطو کې الف. هغې نه وروسته دا 2 خطې چې وینئ که نه، په دې کې سرچپه سی داسې ګورئ ماشومانو څومره ښایسته راغله. بیا الف لیکو،
الف هم ولیکو په دې دوه خطونو کې سرچپه سی. بیا الف لیکو په دې دوه خطونو کې سرچپه سی. ګورئ سرچپه سی هم داسې جوړه کړه یوه سی، بیا هم داسې یوه سرچپه سی جوړه کړه، بیا الف. ګورئ څومره ښایسته راغله. که چېرته مونږ دا داسې ولیکو نو دا غلطه ده. پوه شوئ؟ راځو سی ته. سی هم پاسنۍ دریو خطو کې راځي. پاسنۍ دریو خطو کې یو دوه درې خطې دي که نه؟ د دې خطې نه شروع کوو سی. شروع کوو سی. څومره ښایسته او ښکلې راځي. که چېرته موږ داسې ولیکو دا بیا کوچنۍ سی ده نو دا غلطه راځي غټه ای سی کې. که چېرته موږ داسې ولیکو دا خو بیخي غلط راځي. نو هغه کومه سی ده؟ دا سی صحیح ده. صحیح شو ماشومانو. اوس راځو ډي ته. ګورئ ماشومانو اوس دلته نشانې درته لګوم چې کومه ای او کومه بي سی ده او کومه سی صحیح ده. دا ای صحیح ده، دا بي صحیح ده، دا سی صحیح ده، دا هم نور صحیح، دا غلط راځي، دا غلط راځي، دا او دا هم صحیح ده. نو څنګه کوم چې صحیح دی هغه دلته تاسو وګورئ بیا خپلو کتابچو کې کارخانګي چې تاسو درکوم هغه بیا تاسو همدې طریقې نه لیکئ. اوس راځو ډي ته. ډي هم پاسنۍ دریو خطو کې ګورئ دریو خطو کې الف او سرچپه سی غټه سی لیکو په ډي کې داسې سرچپه سی لیکو غټه. ګورئ ماشومانو په بي کې موږ وړکۍ سی لیکله، دوه دانې هم لیکلې، خو دلته څه کوو سرچپه سی لیکو خو یوه دانه غټه لیکو. الف هم جوړ کړو درې خطو کې سرچپه سی. الف هم جوړ کړو سرچپه سی. اسانه طریقه سرچپه سی مو ولیکو هغې نه وروسته الف. خلاصه خبر. که چېرته داسې ولیکو یا داسې ولیکو دا غلط راځي. نو ګورو ماشومانو دا ډي صحیح ده. تاسې همدې ترکیب باندې به ډي هم لیکئ. اوس راځو ای ته. ای هم په دریو خطونو کې اسانه طریقه. الف هم جوړ کو، یوه خطه کش کئ، بله خطه کش کئ، بله خطه. څومره اسانه ده. درې خطې دي که نه؟ یوه خطه، دوه خطه، دریمه. دا ای. یوه خطه، دویمه، دریمه، دی ای. اسانه طریقه. دا ماشومانو دا ای صحیح ده. که چېرته داسې ولیکو دا هم غلطه ده، که چېرته داسې ولیکو دا هم غلطه راځي. اوس راځو ماشومانو اف ته. اسانه اف په دریو خطو کې د ای په شانتې ده، کوم فرق نشته پکې، فقط دلته په ای کې درې خطې دي او دلته دوه خطې دي. الف هم ولیکو هغې نه وروسته دوه دانې خطې. الف هم ولیکو دوه دانې خطې. اسانه طریقه یې دوه دانې خطې الف. ای کې هم درې خطې کشول، دلته صرف دوه خطې کشو. که چېرته داسې ولیکو یا داسې ولیکو دا غلط راځي. بیا ماشومانو دا اف صحیح ده. همدې طریقې به یې تاسې هم لیکئ. اوس راځو جي ته. جی څه رقم ته مې ولیکله تاسو زه اوس درښیم. جی داسې لیکو. سیم ولیکله، جوړ هم کړه سی جی. سیم جوړه کړه سی ده که نه ماشومانو تاسې وینئ سی ده هغې نه وروسته جی. سی جی. دا سی سوه که نه؟ سی کې موږ دلته وګورئ دا تر دې چې پورې راوسته دا چې دا داسې دا دویمې خطې پورې کشو او داسې خط کشو. خلاص دا سی تر دې چې پورې تر دې دویمې خطې پورې را رسولې ده هغې نه وروسته جي. څومره اسانه طریقه ده. که چېرته داسې ولیکل سي غلط راځي. ماشومانو دا ای بي سي ډي اف جي سي دا ما تر جي پورې لیکلې ده. دا کوم نشانونه چې ما لګولې دي همدا نشانونه چې دي صحیح ده. اوس راځو اچ ته. اچ هم په دریو خطو کې لیکو. څو خطو کې؟ دریو خطو کې. دریو خطو کې دوه الفه باسو، یو دوه درې. دا هم یو دوه درې په منځ کې سره ټچ کوو. درې خطې داسې ټچ، داسې که چېرته داسې ولیکو دا ټول غلط راځي. دا هم صحیح راغله. دا ټول غلط دي. دا آی سو. آی هم په دریو خطو کې. آی خو بیخي اسانه ده ماشومانو. په دریو خطو کې خط کش کئ، هغې نه وروسته داسې نشانونه ورکئ. ګورئ ماشومانو دوه نشانه، هغې نه وروسته په منځ کې الف. دوه نشانه په منځ کې الف. څومره ښایسته دی که نه ماشومانو؟
که چېرته موږ داسې ولیکو هم خراب ښکارېږي او هم صحیح نه راځي، هم زموږ خط چې دی هغه خرابېږي. که چېرته موږ داسې ولیکو اسانه راځي. جې څومره اسانه، ګورئ الف جې، لکه څوک چې لام لیکي لام هم ولیکو جې. بیا کې الف کې، ګورئ درې خطو کې الف، بیا داسې دوه خطې. وینئ ماشومانو؟ ګورئ درې خطې بیا دوه داسې وړکۍ کرښې. دا کیم صحیح ده، دا بلکې دا ټولې صحیح دي. که داسې ولیکو هم غلط راځي، که داسې ولیکو هم غلط راځي. ګرانو ماشومانو دا نننی زموږ درس ټولو د اول صنف لپاره، دویم صنف لپاره او دریم صنف لپاره. دا الفابet یا ای بي سي ما تاسو ته وښودل، دا له دې خاطره مې تاسو ته ښودلې دي تر څو ستاسو خط هم ښایسته راسي، هم ښکلی راسي او هم په ترتیب باندې تاسو پوه سئ. یعنې یو ای بي سي موږ څه رقم ته لیکلی سو او څه رقم ته یې باید ولیکو. ګورئ دا کوم نشانونه چې ما لګولي دي ښه به تاسو ته معلومیږي. دا کوم نشانونه چې ما لګولي دا ټوله ای بي سي دا صحیح ده. تر کې پورې ما تاسو ته نن کار وکړله. د بلې درس لپاره چې کله موږ بل هفته بیا تاسو ته راځو نو په هغه بیا بله کینه شروع کوو، یعنې کینه بعد چې کوم حرفونه راځي بیا به هغه تر پایه پورې کار کوو. نو تاسو زده کوونکو نه او محترم فامیلونو څخه زما دا ریکویسټ ده، یو درخواست ده چې خپل ماشومان هم کینوئ تر ای نه شروع تر کې پورې هغوی باندې درس ولیکئ یاسته، ښایسته کتابچه ورته جوړه کړئ یاسته، اول خطکشي ورته وکړئ یاسته. هغې نه وروسته ماشوم دې ته تشویق کوي باید تاسو دلته ډیټ ولیکئ یاسته، دلته سبجیکټ ولیکئ، یعنې دا کوم مضمون ده، کوم تاریخ ده، هغې نه وروسته ټاپک ولیکئ یاسته. او هغې نه وروسته ماشومانو کله چې مکتبونه تر څو شروع کېږي تاسو په کورونو کې دا درس زده کوئ، ځکه چې کله چې مکتب شروع سي نو تاسو به آماده یاستئ هر څه ته. نو زما د والدین نه دا ګزارش ده چې دا ای بي سي زما تر کې پورې تاسو ته وښودله نو په هر ماشوم د خپل کېنوي په کور کې ورقې د ورته خطکشي کې او دا ای بي سي د تر کې پورې یعنې ای نه شروع تر کې پورې د په یوه ورقه کې خپلو ماشومانو باندې ولیکئ. بیا چې تاسو ته چوپړ کې حاضر کړي تر هغه پورې خدای پامان.